کدی یو څوک ناحقه تنګوي ناحقه دښمني در سره کوي او بدمعشي در باندې کوي نو د قران کریم یو داسې سورت مبارک دی چې کله تاسو دا سورت تلاوت کړئ په دې ترتیب باندې ان شاء الله العزیز د سورت د تلاوت او برکت سره به الله رب العزت دا دشمن ته ماته ورکي او الله به تاسو ور باندې غالب کی او دا دشمن به الله ذلیل او رسوا کی ځکه نن سبا دغه بدمعشي دغه دشمنانی هغه ډیر زیات دي تربرو سره خپلوان رشتہ داران کې دغه هر کس چې ته یو زیاتې پیسې ولري یو ښه ژوند ولري نو د هر کس دی هغه د دشمن جوړ شي نو دغه یو سورت مبارک تاسو چې کله تلاوت کړئ ان شاء الله العزیز تاسو به د ریزلټ د دې چې کوم فائدې دي هغه تاسو په خپل سترګو ووینئ هغه د قران کریم په اخیره سپاره کې دویم سورت النازعات دی سورت النازعات چې کله تاسو د سحر د لمانځه بعد درې ځلې ووایست ان شاء الله العزیز تاسو به په لږ وخت کې د دې فائدې باندې پوه شئ